حنا رباني له افغانانو سره په تګ راتګ کې د باعزته چلند غوښتنه وکړه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تورخم دروازې ته په بهرنیو چارو کې د حکومت د وزیر حنا رباني کوهر له سفر خبر ورکړی دی. یاد وزارت پرون چهارشنبه د غبرګولي 31مه ټویټ کړی چې حنا رباني د تورخم په لاره کې افغانانو ته د اسانتیاوو او درناوي د برابرولو غوښتنه وکړه. دغه راز زیاته شوې چې نوموړي د پاکستان لخوا د سرحدي سوداګرۍ د سیستم پر چټک مدیریت هم ټینګار کړی دی. که څه هم د بخښنې نړیوالې ټولنې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل تازه راپور کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی و چې په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره خپلسري زورونې، نیول او نامناسب چلند پای ته ورسوي، خو تېره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت استازي په یوه ویډیویي پیغام کې په ډاګه کړه چې د مهاجرت او کډوالۍ عالي کمیشنرۍ د پولیسو او نورو چارواکو لخوا د افغان مهاجرینو د زورونې، نیولو او وهلو د مخنیوي په اړه هېڅ نه دي کړي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راوروسته ګاونډ هېوادونه په ځانګړې توګه پاکستان ته د سفر کوونکو افغانانو شمېر ډېر شوی دی.